ننګرهار کې د جنګ او وسلوالو نښتو په جریان کې د چاپیریال څخه د ګټې اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دې ورځې نمانځنې پر مهال د ننګرهار د چاپیریال ساتنې رئیس امین الله یوسفزي وسلوالې نښتې او جګړې هغه څه یاد کړل چې له امله یې ځمکه او چاپیریال سخت اغیزمن کېدلی شي. جنګونو زموږ څخه زموږ شنې ساحې یعنې ځنګلونه هغه له منځه وړي دي، ځکه ښکېلو غاړو د ځنګلونو څخه د فناګاه په حیث استفاده کړې او دغلته شته طبیعي سرچینې یې د قاچاق په شکل له منځه وړي دي. څنګه په جنګونو کې استعمال شوي اسلحو او یا هم باروتو زموږ چاپیریال کې اوبه، هوا او خاوره ککړه کړې ده. بالاخره د دغو ککړتیاو په اساس ډول ډول ناروغۍ هغه په ټولنه کې خپرې شوي دي. په ورته وخت کې د غونډې یو شمېر ګډونوالو هم د جنګ جګړو له کبله چاپیریال اغیزمن شوی وباله او د جګړې له ښکېلو غاړیو د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. منګه صرف د مخالفینو نه دا غوښتنه ده چې خدای له وګورئ، قرآن له وګورئ، دا جنګ جګړو نه چې نه جوړېږي. موږ هم تباه شو، تاسو هم تباه شو. افغانستان تباه کېږي، صرف 50 روپۍ په خاطر باندې دا ملک تباه کړو، بس موږ هم تباه شو، دوی هم تباه شو. موږ مخالفینو دا غوښتنه ده چې دا وطن زموږ تاسو ګډ کور ده زموږ تاسو. که مخالف نن مخالف لکه چې پخوا وختونه چې مخالف بیرته هم دې وطن ته راغی، اوس موږ د هغې نه تقاضا لرو چې دا وطن مه خرابوئ، د وطن په ابادۍ کې موږ سره همکاري وکړئ. د چاپیریال اړوند نړیواله ورځ داسې مهال ننګرهار کې نمانځل کېږي چې د دې ولایت اچین ولسوالۍ کې د بمونو مور په نوم غورځول شوي بم له امله د ځایي اوسیدونکو روغتیایي حالاتو باندې ناوړه ښیندل شوی دی.